नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह मौलल लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा युहिब्बुहु व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जय्यद उलमाए किरामो आम मुखलिस मुसलमानानो मंगो तासु च दे महफल और दे मजलिस तर राजमयो दा अल्हम्दुलिल्लाह द ईमान तकाजा दा। जुमातुना या मुंजुना या द अल्लाह पाक जिक्र या प नबी सलातो वसलाम बानी दरूद वयल या द उलमाओ सर रबत सातल द दीनदार खल्क अहलुल्लाह सर रबत सातल दा टोल रुणु द ईमान अगर रणागानी दी और फैजुन दी چې د मुसलमान د سینې نه بهر تروزی। مولوی سے محترم ډېر زبردست خبره وکړه او مال ډېره مزه راکړه چې مسلمان ته الله پاک یو ډېره لوی سرمایه ورکړې ده چې هغه ته ایمان وای و زمونږ استاد ورته خیال نه دی۔ ورونو داسې دور کې راغلیو داسې زمانہ کې راغلیو چونکه د دنیا اخیری سلګۍ دی زندگی ختمېدل والا ده نہ د مسلمانانو بلکہ د عام انسانانو حرص سیوا ده دنیا ته پاتې کیږي نو هر سړی وای چې ډېر یې سره جمع کم عمر ختمیږي خدای وی چې نورم سیوا شي د ځوانۍ زمانہ کمیږي خدای وی سیوا کومه د خوشحالی زمانہ کمیږي خدای وی سیوا کومه د صحت زمانہ کمیږي خدای وی سیوا کومه د خپل کلی د اوسېدلو زمانہ کمیږي خدای وی سیوا کومه دا ټول رونو زمونږ استادو یو بیکار سوچ ده نو ایمان رانه ير کړه ده اصلی سیس ایمان ده
نو چې ایمان رانه هیر کنو د ایمان کرشمی او ټوکړي زمونږ او ستاسو په مخونو نه ښکاري، زمونږ او ستاسو په لاسونو نه ښکاري، زمونږ او ستاسو په خپو نه ښکاري، زمونږ او ستاسو په کردار کې نه ښکاري، زمونږ او ستاسو په تک کې نه ښکاري، زمونږ او ستاسو په وینا کې نه ښکاري، زمونږ او ستاسو په معاملاتو کې نه ښکاري. د مسلمان چې کم شانو، د مؤمن چې کم مقامو، د مؤمن چهره به چې کم رڼا کوله، د مؤمن معامله چې څومره صفا به وه، د مؤمن سره به چې کلی او محله څومره خوشحاله وه، هغه نن مونږ او تاسو ته په نظر نه راځي. مونږ او تاسو هر یو انسان رونو د بل نه خفه دی. قسم دې پلاران چې څومره دي د زامنو نه خفه دي، زامن چې څومره دي د خپلو پلارانو نه خفه دي، خاوندان چې څومره دي د بیبیانو نه خفه دي، بیبیانی چې څومره دي د خاوندانو نه خفه دي، خورایان چې څومره دي د ماماګانو نه خفه دي، ماماګان چې څومره دي د خورایانو نه خفه دي، د تر زامن د یو بل نه خفه دي، تربوران د یو بل نه خفه دي، گاونډیان د یو بل نه خفه دي، کلیوال د یو بل نه خفه دي. ولی د مسلمان چې کم شان او کم مقامو هغه اوس نه دی. رونو زمونږ او ستاسو په حالت باندې جړا پکار ده، د خپل زندګۍ باندې فکر پکار ده چې خدایا دا څه وشو، خدایا دا څه وشو. د مسلمان هغه مقام او هیبت او عزت او کمال اچرته لاړو. مسلمان سره خو یو لوی څیزو چې هغې ته ایمان وایي. ایمان څه ته وایي؟ ایمان ورونو قیمتي څیز دی، د الله پاک نه قربان. زمونږ او ستاسو رب د ایمان صفائی بیانوي. ایمان کې څومره پاکوالی دی او څومره صفائی پکې ده. الله فرمای مثل نوره کمشکات فیها مصباح. مفسرین د دې آیت یو معنا دا کوي چې الله پاک فرمایي یزما بندگانو دا تاسو ته چې ما کوم سرمایه درکړې ده، کم ایمان می درکړې ده، د دې د رڼا نه خبر یې، د دې د رڼا نه خبر یې، د دې د کمال نه خبر یې، د دې قسم دې داسې رڼا ده چې ستاسو معامله کې کم تیاره ده اگر تخکاره کوي او رڼا کوي. ستاسو خپلولی کې چې کومه تیاره ده رڼا کوي. ستاسو په گفتار کې چې کومه تیاره ده رڼا کوي. ستاسو په دوستانه کې چې کومه تیاره ده هغه رڼا کوي. ستاسو په زندګۍ کې چې کومه تیاره ده هغه رڼا کوي. ایمان چې د سړی رو هر صبر ترنا رڼا ښکاري، نو په رڼا کې سړی خوشحاله که خفی؟ خوشحاله. رڼا کې سړی په کنده کې غورځېږي که بچ کېږي؟ بچ کېږي که نه؟ په رڼا کې سړی ګټه کوي که تاوان کوي؟ ګټه کوي رونو. الله وی دومره زبردست ایمان میں درکړې دومره رڼا ده کمشکات فیها مصباح. د مؤمن په زړه کې د ایمان مثال رب بیانوي او کمال کړي رب دی. د مؤمن په زړه کې د ایمان مثال
زمونږ او ستاسو رب وای داسې دی لکه یو تاخ چې وي او پاغې کې ډیوه وي. یو تاخ دی او پاغې کې ورونو ډیوه ده. مخکې زمانه کې به ډیوه وه. ډیوه ورونو چې څومره مغټه یو په دې لوی حال کې دی ولګوله نو رڼا کوي خو د تاخ نه کمه. عمره خو پوهېږئ که نه رڼا کوي مقصد تم رسومه زما د خبرې یو مقصد دی. رڼا کوي په عام حال کې رڼا کوي خو د تاخ نه کمه. که چا لاټین راواغسته او ډیوې راواغسته د دیوال په وړو کې تاخ کې کېښوه نو تاخ کې رڼا ډېرئ. تاخ کې رڼا ډېرئ کمشکاتن فیها مصباح. او ورونو بیا دا ډیوې او لاټینونو نه که شیشه پکې وي نو یو شان رڼا او که شیشه پکې نه نو بیا بل شان رڼا. الله وای مومن ته مې چې کم نعمت ورکړی چې ایمان دومره زبردست رڼا کوي دم ډیوه زبردست او بیا په تاخ کې د نورنۍ سیوا نه شوه او بیا چې کومه ډیوه باندې د پاسه شیشه نه نو دومره رڼا نه کوي او چې شیشه پې ولګي نو رڼا سیوا کی که نه. نو الله فرمایي المصباح فی زجاجة او بیا دا ډیوم په شیشه کې وي نو رڼا سیوا شوه که نه. او بیا رونو شیشې دوه قسمه دي. یو داسې شیشه وي خیرنه یو تتی کرخې ورباندي ټیک د رڼا د عام ډیوې نه ډېری خو چې چېرته صفا شیشه نو رڼا سیوا کوي که نه. الله فرمایي الزجاجة او بیا دا شیشه دومره صفایي کأنها کوكب دري یوقد من شجرة کأنها کوكب دري یوقد گویا چې دا یو ستوری دی او پړقیدونکی. کأنها کوكب دري گویا چې دا یو ستوری دی او پړقیږي نو دومره پاکه شیشه کې رڼا سیوایي که نه سیوا. بیا الله فرمایي تیلو پورم فرق دی. که چا خراب تیل ډیوه کې واچول رڼا کوي خو دومره زبردسته نه او چې تیلم صفایي نو رڼا کوي که نه کوي. نو ګورئ څو قسمه رڼا راجمع شوه. نمبر 1 د مومن مسلمان دنه په سینه کې ډیوه لګېدلې ده نو سینه به روښانه وي که نه. نمبر 2 بیا په سینه کې یو تاخ دی هغې ته رونو زړه وایي نو چې کومه ډیوه په تاخ کې نو رڼا نورم سیوا شي. نمبر 3 دې کې دنه شیشه لګېدلې ده په دې ډیوې د پاسه شیشم ده. نمبر 4 او بیا دا شیشه داسې پړکېږي خپلم ته به وې پړقېدونکی ستوری دی. نمبر 5 تیلم ډېر زبردست دی. الله وایي تیل دومره پاک دی که څوک ورته تیلې نه وهي نو تیلم رڼا کوي. نو دومره قیمتي ایمان الله وایي ما مومن له ورک. نو په ایمان ووایئ چې زمونږ او ستاسو زړونه داسې رڼا والایي زمونږ او ستاسو په سینه کې داسې رڼا یي نو په ایمان ووایئ هغې کې به زمونږ او ستاسو په سینه کې به خیرې پاتې شي زمونږ او ستاسو په سینه کې به تیاره پاتې شي زمونږ او ستاسو زړه ته به خفګان پیدا شي. دا خو د رڼاګانو مجموعه ده 15 رڼاګانې یو ځای را جمع شوي دي. دومره لویه سرمایه الله مومن له ورکړې ده. الله دې زمونږ او ستاسو دا رڼا نورم سیوا کړي. او الله وایي
چې د چا بیا ما سره ربطي زور ته دارانا نورم سیوا کو. دا د عام مومن بیان کوي، د ولی بیان نه کوي، د بزرگ بیان نه کوي، د صحابي بیان نه کوي، د پیغمبر بیان نه کوي. د دې خلکو د الله پاک سره ربط ته دا غیر رڼا نه الله خبر دی چې څومره رڼا بکای. نورونو مومن مسلمان ته الله پاک دومره لوی نعمت ورکړی دی، نو چې دومره رڼا والا سیس کم مسلمان سره ای دی چې خبرې کوي نو خبرو کې به تیاره راولي، بیا قسم دی که بیا ته دروغ ویلی شي، بیا به دروغ چرتم نه وي. بغداد کې یو لوی عالم تیر شوی، حسن بصری رحمه الله نوم دی. د باندې چا راپورټ وکړ، چې راپورټ یې وکړ نو دې ته لاړه د خپل مرید دربار ته، حبیب عجمی رحمه الله. هغه ته وی حبیب عجمی پولیس را پسې دي، ستا د دې خانقاه په دې کمره کې پټېږم، که پولیسو در نه تپوسو که ورته ووایي نشته. وای خجی حسن بصری رحمه الله دن نشو، دی کی پولیس را بهر حبیب عجمی رحمه الله ناسته، ورته وای حبیب عجمی صاحب حسن بصری صاحب دلی دلے دے، و یاو وی چرته دی، وی دن نه کمره کې دی. علی ورته وی پولیس دن نراله ټول کمره وکته، حسن بصری صاحب ونه لیدو. واپس وته پولیس ورته وی ځان ته پیرم وې، ځان ته بزرګم وې، تسپې مړې او دروغم وې، تاوی دن کمره کې دی نو کم دی. ورته وی د الله بندگانو قسم دی چې رښتیا مې ویلي دي، خو چې الله پاک درته نه ښیي نو دا زما کار نه دی. اوس دن نه دی، خو چې الله درته نه ښیي نو دا زما کار نه دی. پولیس لاړه، حسن بصری صاحب راووته، وی مرید تا تخماوی ما ورته مخایا او تا ورته دن نه دی. وی صاحب زما رښتیاو بچ کړی. دا مسئله ده چې الصدق ینجی والکذب یهلک، رښتیا نجات ورکوي او دروغ سړی هلاکوي. رښتیا نجات ورکوي او دروغ انسان هلاکوي. ورونو صحابه چرته دروغ نه وي. لوی ائمه د علماء اقوال چې تاسو وګورئ هغه دروغ نه ځان بچ کړو، ځکه موږ او تاسو رضی الله تعالی عنهم ورسره وایو او رحمهم الله ورسره وایو. نن دا غوي نمونه چې په دنیا پراته دي دروغ نه ځان بچ کړو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله د پټه کرو ویانو باندې کلبه کولا، د ورځې 10 بجې دي، ویان ورته الله ګویان کړه. وی دا الله بنده ته خدای پاک یوې تنه پیدا کړي، ته الله خپل بندګۍ له پیدا کړي، زه چرته سبق وایا. حیران شو، سارو خبرې وکړي، فوراً بس کلبه ودروله او مور ته وای وی زه سبق ته ځم. وای ولی؟ وای ما ته سارو وی نو سوکم. ورته وای مور مال پیسې راکړه د لارې خرچه. هغه وخت کې د علم چرچه په عراق کې بغداد کې ډېره وه. مور ورته وای بچیا پلار چې د کله وفات کېده نو تاسو ته په میراث کې 80 روپۍ پریخي دي او تاسو 2 رونه یې، نو 40 روپۍ ستا رسیږي میراث کې او 40 روپۍ ستا ضرور رسیږي.
نو زه به تاله خپل حصه 40 روپۍ روباسم. وی ټیک ده. 40 روپۍ ورته رویستې او کمیس لاندې حصہ کې ورته جیب کې خو مور خو ډېره مشفقه وی چې بچیا عراق پور ډېر مزل دی بغداد پور یې سنه چغلې در نوالی خوې بچیا زما به ګور یو نصیحت یاد ساتي وی څه شي وی دروغ بنوي ګورې دروغ نه وي وی خمورې دیر روان شم اوس بغداد تزینو پلاره کې قافله باندې غله وروته ټوله قافله لوټ کړه دله پکې یو غل راغی وی الکه تا سره پیسې شتي و یاو وی څومره روپۍ د سره دي وی 40 روپۍ دی او د دې کمیس لاندې سکه راته مور ګنډلې دي هغه دا خیالو کو چې دا ټوکی کوي را پوري متلاړه نه بل ول راغې الکه تا سره پیسې شتي و یاو وی څومره روپۍ دی وی 40 روپۍ دی او دې لاندې جیب کې دي ناغه وی چې دا را پورې ټوکی کوي مام تلا تر دې پورې چې د قافلې مشر را د غلو مشر ول راغې وی الکه پیسې د سرشتي و یاو وی څومره دی وی 40 روپۍ دی او دی کمیس کې لاندې دي وی توخایا نو پیسې ولرو وسته ادغلو مشرت متاثر شو دومره وړو کې الک دې خلک پیسې پټي او د ماته خو دې ورته بچي دار ته وای دروغ دی ولې ونوي ورته وای د الله بنده ما ته مور ویلي دي چې دروغ مو وای او زه د 40 روپو قربانې دلو ته تیار یم خو د مور خبره نه منلو ته تیار نه یم ما ته می مور ویلي دي چې دروغ مو وایا حیران شو او فورا پجړا شو وی ای زما ربا د ته مور ویلي دي چې دروغ مو وایا د مال قربانې دلو ته تیار دی خو د خپل مور خبره نه مني رب تا ما ته ویلي دي چې غلا مکوا نو زستا خبره نه منم او غلا کوم فورا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله لاسونه خپل کړ او ورته سیب ما ته کلمه وایا ستا پلاس مکلک وعده ده چې د نن نفس به دروغ نه وایم رښتیاو کې دومره کمال دی دا چا چې د حدیثو کتاب لیکل امام بخاری رحمه الله د په سفر باندې روانو او رور ورته د 60 کې مور ورته د 60 کې دن نه پټ په دې کالر کې پیسې ګنډلې وي پخې او غله پیرو وته دته وای پیسې د سرشتي ویا دومره روپۍ دی او دې کالر کې دي ورته وای دا راته وایا چې پیسې خود سره دی او رښتیا دی وي دا دروغ ولې نه وي هغه د الله بندا زه خو د الله د نبی احادیث تروانم د الله د نبی خبرې زده کوم قال رسول الله بس زده کوم نو د عقاید او جهان خبرې چې زده کوم نو زه به څنګه دروغ وایم پیسو د خاطر دروغ نه ورونو چې اغلو د خبره وکړه حیران شو د امام بخاری رحمه الله پلاس توبه وستا علما د تاریخ وای الله پاک د ټولو نه اولیاء جوړ کړل سبحان الله د رښتیاو ډېر لوی برکتی نو زبتا اوستا د رښتیاو د ائمه کم قول وای ورونو چې د چا په زړه کې ایمان وي او د نظر په خپل ایمان وي قسم دې کده د په خبرو کې تیار پیدا شي ګره خبرو کې تیار څه توي دروغ توي الله دې مونږ او تاسو ته ټول بچ خبرو کې تیار څه توي کنزل توي مونږ او تاسو خو ماشاءالله کنزل نه کو کنه کنزل تاسو کنزل نه کوي خو خلک خو چې چا خپل ایمان ته نظر نه وي چې رب څومره خسته ایمان دې را کړی دی
نو د خولې نه کنځلې کوي که نه کوي؟ اکثر مونږ او تاسو ګپ کې هم کنځلې کو، او چې غوسه شو نو بیا خو زبردست کنځلې. ما ته یو سړی وي د کنځلو کیسټ ملاویږي بازار کې، د کمپیوټر کیسټ د نو چې هغه والې نو کنځلې بس دکې. ورونو خبرو کې تیاره څه ته وایي؟ کنځلو ته وایي. ګوره څومره ائمه لوی خلک چې دي دا مونږ او تاسو چې عزت کو او مونږ او تاسو د قدر په نظر ورته ګورو، دا غوی په خبرو کې چرته کنځلې نه وي. ذکر رسول الله مبارک فرمایي وی د منافق سړی علامه ده چې د کله خبرې کوي نو دروغ به وایي یا خبرې کوي نو کنځلې به کوي. الله دې مونږ او تاسو د کنځلو نه بچ کړي. خراب شی دی. کافر ترونو کنځلې حرام دي. چا ویلي دي؟ الله پاک ویلي دي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الله وی کافر ته کنځلې مکوا. مسلمان ته کنځلې کول ورونو ناروا دي. چا ویلي دي؟ زمونږ استاد خوب نبی ویلي دي. د بخاری شریف حدیث ته حضور وای مسلمان ته کنځلې کول د رب کائنات د دین نه وتل دي. ګوره نو د چا چې خپل ایمان باندې نظری او د سینې نه د ایمان رڼا روزي داغه په خبرو کې تیار نه وي، کنځلې پکې نه وي. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي ناستو، ماشومان ورانه مکو. نبی صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي ناستو او داغه ګیره مبارکه نه و، کوساو داس یو دوړه کې دلته و، هغه راز وړاندو. او یو روایت کې دا راځي چې یو عام صحابیو نو بل سړی سره جګړه و نو دغه نه کاو، نو رسول الله مبارک به ورته کتو، مسکه مسکه بکیده. نو چې هغه خو غوسه کو نو جواب ورکا، نو حضور ته مخ واړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي فرمای وی قربان چې درته کنځلې کولې او خبرې کولې نو تا خندل، او چې ما ورته یو جواب ورکنه مخ مبارک دی واړو، د خفګان اظهار دی وکړه. حضور ورته فرمایل چې درته کنځلې کولې او خبرې کولې نو جوابونه ملائکو ورکول، خو چې تا جواب ورکنه ملائکې دنه لاړې. رونو د مسلمان شان دا ده چې چا درته کنځلې کولې ته به جواب نه ورکړي. کنځلې بیکاره سیز ده، خراب سیز ده. الله دې مونږ او تاسو ټول د کنځلو نه بچ کړي. نو دا د سینې د ایمان تقاضا ده چې د چا ایمان کامل وي او دومره رڼا پکې قسم دې که د خولې مبارک نه کمی خبرې وځي اکې به تیاره نه وي. ګورئ د خبرو تیارم ولیدا دروغ ته وای، د خبرو تیارم ولیدا غیبت ته د کنځلو ته وای، د خبرو تیار څه ته وای؟ غیبت ته وای. الله دې مونږ او تاسو ته بچ کی. مونږ او تاسو خو غیبت نه کوو کنه، خو خلک یې تاسو خو عام خلک خو غیبت کوي کنه کوي، غیبت کوي. دارونو په خبرو کې تیار ده. قسم دې چې د چا ایمان کاملو او د ایمان رڼای پورا وا نو خبرو کې به رڼای، نو خبرو کې چې رڼای نو غیبت کوي نه بکای. او غیبت ډیر لوی ګناه ده. غیبت ورونو دی ته وای ښا چې چا کې یو ګناه وي، یو عیب پکې وي او ته داغه مخامخ وي نو په خپکیږي او ستام زړه نه غواړي چې دا د زماده دی خبرو نه خبر شي او دې نه یو تی وي نو دې ته غیبت وای ښا. چا پس خبرې کول که څوک درته وي لکه ستا دا خبرې به ګورې ور رسومه نو ته پې خپکېږي. ګوره خیال کوه ته وې چې دغه سړی زما خبرې خپله وانه اوري په دې خپکېږي او د هغه عیب بیانوي نو وروڼو دې ته غیبت وایي. ګورې چا پکې وي او که پکې نه و د هغه عیبونه بیانوي بیا خو بهتان دی، یا خو لویه ګناه ده.
الله فرمای زما غیبت دومره بدی شي، الله نه قربان، الله وی زما غیبت دومره بدی شي لکه ستاسو چې د مړ ورور کچا غوښه خوړل بدی شي. کچا غوښه موږ او تاسو علاقه کې رواج نشته، څوک نه خوري، که څوک یې خوري نو موږ او تاسو ورته سپک ګورو، حالان کې روا ده. نو چې کچا غوښه وي او د انسان هم وي نو ډیره ناخوښه د زمونږ او ستاسو ده که نه ده؟ او بیا رونو انسان هم مړ شي نو مړی نه خو موږ او تاسو کرکه کوو که نه کوو؟ نو ډیره کرکه کوو. ګورئ بلکې د مړي هغه جامې چې دي هغه امام صاحب ته ورکوو، تاسو خو نه ورکوئ، خو عام خلک بار خلک یې ورکوي. وی چې دا بیا زمونږ مړي ته ثواب رسیږي. څوک چې مړ شي اوس خو الحمدلله حالات بدل شو، مخکې به چې څوک وفات شو نو په تخته به چې کمې جامې تې ویستې لمن به شلېدلې وه او کم صابون باندې به چې غسل ورکو او کم ټوپۍ به چې وزړه او کمې سپلۍ او کم واسکټ او کم مشدۍ دا پټکې او کم صادر زوړ هغه به امام لورکو چې دا استا جغونده نو زمونږ مړی ته به ثواب رسیږي. او که ګړۍ به پلاس و نو هغه به زوی پلاس کړه، دا زما د پلار نښه ده. او که ګاډی ټانګه به ورسره وه نو هغه هم د پلار نښه ده او جیداد هم د هغه دی او کورم. خو دې څیزونو نه رونو، دې څیزونو نه به مونږ او تاسو یریدو، صابون نه به یریدو، جامو نه به یریدو او ټوپۍ نه به یریدو، نه به م امام لور کوله. که څه چل کېږي نو امام باندې به کېږي نو موږ به د خیره بچو. نو رونو دې څیزونو نه موږ او تاسو کرکه کوو که نه کوو؟ اوس هم کرکه کوو. اوس هم رونو د چا چې ګران پلار وفات شي الله دې زمونږ او ستاسو د خپلو پلارانو سره مینه پیدا کړي. پلارانو خو موږ او تاسو سره ډېر تکلیف تېر کړی. د چا چې ګران پلار وفات شي او ادری ته کټ کې وړو که نه وړو، دا کټ د کوري که د جوماتي؟ کور کټ کې ولې نه وړو؟ دې کې بیا څوک سملي نه مخاندل، دې کې رونو بیا څوک سملي نه. دومره کرکه تې کوو چې د کور کټ کې نه اچو. هلکه وی د جنازې کټ مونږ او تاسو بیل کټ ته وایو، خلق چنده واچي جمعات کې د جنازې کټ، نو دا جنازې کټ د ثواب د پاره نه راغونډو، دا د دې مړي نه یریږو چې دا که یو سو نو بیا به دې کې سملي څوک. رونو د دې بچو د خاطره مونږ او تاسو حرام او حلال ټول لا جمع کړه او قسم دې چې مړه شئ نو کور کې ستاسو کټ نشته. ګوره او دا چې کم کټ کې تخپل والد صاحب اچي او تستا یو محترم او ملمه راشي ورته دې کې سملی پکې. رونو دا درته زه حقیقت ویم. ګوره دا مونږ او تاسو څه کوو؟ دا درته زه ګورې حقیقت ویم. مونږ او تاسو چې ژوندي او غسل کوو نو چرته کوو؟ غسل خانه کې کوو که نه کوو؟ زبردست نظام هم برابر کړی او بر نه یو پیپ او چې مړه شو دغه خوب بچی چې حرام او حلال هم ورته نه پریخي او دی بچي لم روړو نو دا چې لمبه یمه نه په غسل خانه کې که د جومات نه تخته روړي، دا تخته باندې بیا مونږ او تاسو غسل کوو. عرض مې دا دی چې کم سړی مړ شي نو زمونږ او ستاسو ته انتهایي کرکۍ، نو چې د مړي د کټ نه یریږو، د مړي د کفن نه یریږو، د مړي د جامو نه کرکه کوو نو څوک به د مړي غوښه وخوري؟ الله وایي نو ستاسو د دې مړي دا غوښه خوړل بدی شي که نه؟ دقسې زما غیبت بدی شي. څوک چې غیبت کوي الله د دې انسان نه داسې خفه کېږي لکه یو انسان باندې چې په زوره د رور د مړ رور غوښه خوري. ګورې ایحب لکم من تأکلوا لحم اخیه میتا فکرهتموه. الله وایي داسې ولې کوئ؟ رونو دا د ایمان تقاضا ده چې د چا ایمان کې رڼا وه د ده په خوله کې به تیاره نه وي، خبرو کې به تیاره نه وي.
الله دې زمونږ او ستاسو خبرو کې رڼا پیدا کړي. ما په خبرو خو پیږي کنه، خبرو کې تیارو دروغ ته وای، خبرو کې تیارو کنزلو ته وای، خبرو کې تیارو غیبت ته وای، او خبرو کې تیارو دوکي ته وای. ګوره چې بره دې پکریټ یو سیزي خي او لاندې دې بل سیزي خي، او خلکو ته دا زبردست. څوک باغونه علی مخه پکېږي، څوک چې باغونه علی نه باغونه چې بیا والی او میوه په خشي کنه نو هغه له زبردست دو کمار ساتلې، هغه ته کریټ ساز وای، هغه له چل ورزي، هغه د دوکي سيزونه بار کی دن نه پکې ګن واچي مړکیږي باندې کریټ سازا، هغه له تنخواه سیوا مړکیږي باندې. ورو قسم دې دا د ایمان تقاضا ده، د چا ایمان چرنا کوي او د ایمان رڼا په مخ باندې توری وي، په بدن باندې د خلینې چې کومه خبره وزي هغه خبره کې به تیار نه ګوره، صفا خسته خبره رڼا والا په ایمان وای چې موږ او تاسو داسې شو نو د ډیر نقصان نه به بچ شو کنه، خلکو ته فائدہ ورسی کنه. الله پاک لوی سرمایه را کړی د ایمان او زمونږ او تاسو ورته خیال نشته. ګوره ورونو قسم دې چې چاته دا سرمایه ملو شو دې ته فکر وکړه بچې والله چې ته قرباني کی، بچې به ته قرباني. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه قربان دی. اورس خپل بچی مخ کې حدیث وای، وی رسول الله مبارک فرمائے لا تمنعوا اما الله مساجد الله، تاسو د الله وینځي د جمعتونو نه ممنه کوي. پرېږه چې جمعات تزي بچي ورته وای پلار قسم دې زبې منی کوم او ټیکم دا سیوا. عمر صاحب دور کې خزي د جمعتونو نه بندي. عمر صاحب ورته فرمایي بچیا صحیح خبره دې کړې ده، مسله دې صحیح کړې ده، مام زنانه منی کړې دي د جمعات نه جمعات ته بنه راځي، خو بچیا ټیم دیونه پیجندو. یو طرف ته ما د الله د پیغمبر حدیث ویلې ده چې د الله پیغمبر وای خزي د جمعات نه ممنه کوي پرې چیزي، او تا دغه ټیم کې د ما د نبی د خبرې مقابله کې خپل خبره وکړه. زما د رب په ذات قسم وی چې څومره ته ژوندې او څومره زه ژوندې ما زه به تا سره خبرې ونه کوم. بچیا څومره ستا زندگی وي او څومره زما زندگی وي قسم دې که د سره خبرې وکړه. رونو عمر فاروق صاحب وفات شو خپل بچی سره خبرې ونه کړ. ورته وی بچیا چې کله ورځ د قیامت شي خبرې به در سره نه کوم، گریوان نه به دې ونیسم، د الله نبی دربار ته به دې بوزم چې ای زما محبوبه زما دی بچی خپله خبره ستا د خبرې مقابله کې کړې ده، قربان که معاف کې خبرې ورسره کوم کنې قسم دې که ورسره وکړم. دا د ایمان تقاضا ده، بچی ته قربان رونو قسم دې چې چا خپل ایمان قیمت ته کتلی دي، د خپل ایمان قیمت ته کتلی پلار ته قربان کړي. ایمان سره ټکراو راتلو پلار ته ویزا خپل کار کوا. په غزوه بدر کې رسول الله مبارک سره د مکی مکرمینا زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ راغلو. په غزوه بدر کې او یا کافران د الله نبی قیدی اونیول او به اعلان وکړ فیصله پدې وشو چې پیسې راوړي موږ به قیدیان خلاص کو. پاغه کې د زید رضی الله تعالی عنہ پلار حارثه راغه ورته وی د الله محبوبه د الله پیغمبره زما زوی غلام تا ته نه راغله، قیدی نه راغله، خو تا اعلان کړی دی قربان کستا خو خیزه به پیسې درکم ما تخپل زوی واپس کړ. حضور ورته فرمایل حارثه کستا بچې زید تا سره زی زما تا سره کلک وعده د پیسې هم دنه غواړم ابدا سره لال نشي. هغه وی زما بچې او ما سره بنزي
حارثه راغه او زید رضی الله تعالی عنہ تخپل بچی توي بچیا دا الله پیغمبر نه اجازه غوښته مفت راکې ز چیزو اورته پلار از تا سره نه پلار قسم دے چې د الله د محبوب غوندې پلار راته ملاو دے نو تړه نه هېري ته کافر او هغه د الله محبوب دے پلار ورته غصه شنه اثر ازي اهل مکه ځان ته ډېر غیرتیان هم ویل وی نظر اثر وی نظم د سره وی بچیا ما نه عاقي او په مخ ورته یو خطرناک سپیړه ورکړه لاړ رسول الله مبارک راغې د حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د سترګو مبارک نو وخ کی را روان حضور ورته فرمای ما یبکیک یا زید زید ولی جاره ورته وی قربان حارثه سره لا نړم سپیړه امراکلا راته وی چې زمان عاقمی حضور ورته فرمای اے زید خوخه دې نه ده چې د حارثه په ځای باندې د الله پیغمبر پلار شي رونو قسم دے خپل پلار د قربان ک د ایمان سرمایه ایمان سره ټکراو راته رونو پلار قربان ک رونو قسم دے چې ایمان سره کم دے چې هغه ته ټکراو د خپل بیبي راغله بیبي ته قربان ک د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی مبارک او بعض روایات کې د ابوبکر صدیق سے زوی راغل عمر سے بیاو ځل کور تراغه چې وې کته زوی له وعده کړو د خپل بیبي سره ناستو زمونږ استاد دور کوم چې ځوانان وعده وکي نو کور نه خوځینا تاسو خلک خو بار خلک دا چل کوي او دا خ صفت نه دی ګوره چې چا وعده وکاو خزینه خوځینا دنه اکثر بیا ترور جوړ شي د ټول اخلاق او عادت د خزوی راخو لوی خلکو دی خپل زوی ته وی بچیا سکه وی کور کې ناشته وی ټیک ده نو لاړ نو چې بیا راغې نو بیا خځه سره ناشتو نو چې لاړ بیا راغې نو دریم کرته بیا خې سره ونیو وی ته بیا دلته خځه سره ناشته و یا وی طلاق کا خځه طلاق کا په ایمان وای مونږ تاسو چې پلار وای چې خځه طلاق کا سوایو اې دا خو دماغ خراب شوی دی او لیوانه ده ما ته خځه طلاق کا عمر سے ورتوی بی بی اے زما بچی بی بی طلاق کا خزه طلاق کا ورتوی قربان قسم دې زما سره ډیره مینه ده وی چې مینه دې زکه در تویم چې طلاق رو د عمر فاروق سے زوی ته پته ولګیدله چې دا زما د پلار خبره ده زمې د ایمان سره ټکراو دی اوس پلار ډیره لوی مرتبه لري رونو قسم دې خپل بیبي ته طلاق ورک او بیا ورتا عمر سے درنگ نہ تور او بیکار بیبی ورته پنیکار واست نو بیا به کور کې نه کینا سیدا ورته وی اوس خو کور کې نه کینی وی صاحب د دې سره مینه لګي ویل اوس به د کار نه وځي ته خو الله د بیبی د پاره نه پیدا کړي تب علم دکې دین بس دکې د الله عبادت پکې عرض می دا ورونو دا موږ تاسو واقعات وایو وګوره عمل موږ تاسو ته ګوره ګران دی قسم دې چې د ایمان مقابله هغه ته پته ولګیدله زما د دې قیمتي سرمایه سره زما د بیبي ټکراو راځي بیبي قربان کړه ایمان رڼا ختم نه کړ وطن او د زمکه مقابله راغلی و رونو قسم دې وطن او زمکه او کله وطن قربان کړه ایمان رڼا ایمان سرمایه خراب نه کړ دا د ایمان تقاضا ده رونو چې چا ایمان کامل وي او د چا په ایمان کې رڼاوي ټول دنیا فضا به ورته ټول رڼایي دنیا به هم خیسته وي او آخرت به هم خیسته وي الله پاک هم خوشحاله کا الله دې ستاسو دا کلی او دا علاقه په دین او په اسلام باندې آباد کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین